او ماشاءالله دا څومره درنه ده او څه شی ده؟ بکسه ده ماشاءالله او ډېره ښه بکسه راته ښکاري. یو به خلاصم کو چې دا درنه په څه ده؟ اوهو درنه په دې ده چې دې کې خو ډېر زیات شیان دي ماشاءالله. 12 کتابچې، یو بنډل قلمونه، پنسلونه، رنګي، پرګار، پنسل تراش، پنسل پاک او خطکش ماشاءالله. دې کې خو ډېر ښه شیان دي. خو دا د څه لپاره دي؟ تاسو به معمولا دغه برنامه یو ډول لیدلې وه چې موږ یتیمانو ته دا ډول توضیحات درلودل، خو دا ځل دا د یتیمانو لپاره نه بلکې دا د هغه دولتي ښوونځیو لپاره دی چې سرپناه نه لري او شاګردان یې د قرطاسې او بکسو ستونزه درلودله. موږ په ننګرهار ولایت کې 1506 زده کوونکو ته دغه توضیح درلودله. زموږ هڅه کاملا دا ده چې زموږ زده کوونکي وکولی سي د ښه امکاناتو باوجود ترڅنګ په یوې ښې فضا کې خپل زده کړې وکړي. تاسو پوهېږئ چې قمر بنسټ تر دې دمه 15 مکتبونه هم جوړ کړي دي. موږ باور لرو چې د معرف او د په زده کړیزه برخه کې به د دې وطن لپاره کار کوو. جزاک الله خیر. د قمر بنسټ سره ملګري شئ. تاسو ته لینکونه پر سکرین او ډسکرپشن کې ښکاري. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله. ګل ماشومان مو په تعلیم باندې بسیا کړو، دا نن به جوړ سبا کړو. راځئ چې د تعلیم په